بسم الله الرحمن الرحیم. فلما احسا نکلچ محسوس کړو عیسی علیہ السلام منهم الکفر د دوینا کفر. عیسی علیہ السلام چې کله دا محسوس کړله چې بنی اسرائیل زمانه انکار کوي، قالا نو ویلې من انصاری الی الله، څوک دی مددګاران زما دین د الله ته. قال الحواریون نو ویل خالص ملګرو د عیسی، نحنو انصار الله، مونږ یو مددګار د دین د الله. آمنا ایمان راوړی دی مونږ بالله په الله باندې، وشهد او گواشت بیاننا مسلمون چې بشکه مونږ مسلمانان یو. ربنا ای رب زمون آمنا ایمان راوړی دی مونږ بما انزلتا په هغه څه چې نازل کړی دی تا، واتبعنا الرسول او تابعداري کړی د مونږ ته دی پیغمبر. فاکتبنا مع الشاهدین، اولیکا تمونږه سره د ګواه کوونکو د توحید. ومکرو او تدبیر وکړو دوی د وشلو د عیسی علیه السلام. ومکر الله او تدبیر وکړو الله د خلاصي. والله والله خیر الماکرین، بهتر تدبیر کوونکې دی د تدبیر کوونکو نه. اذ قال الله کله چې وویل الله یا عیسی ای عیسی انی متوفیکا، بشک زه پورا اخیستونکی یم تا لره، ورافعک او پورته کوونکی یم تا لره، الیا خپل طرف ته، ومطهرک او پاکوونکی یم تا لره، من الذین د هغه کسانو نه کفرو چې کفر یې کړی دی. وجاعل الذین اتبعوک او جوړونکی یم هغه کسانو لره چې تابعداري کړې دستا، فوق الذین غالب په هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی، الی یوم القیامت تر ورځ د قیامت پورې. ثم الی مرجعکم، بیا خاص ما ته واپس دستاسو، فاحکم بینکم، نو فیصله به وکړم زه په منځ تاسو کې، فیما کنتم په هغه څه کې چې تاسو به فیه په هغې کې تختلفون اختلاف کولو. فاما الذین، پس هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، فاعذبهم، نو عذاب به ورکوم دوی ته، عذابا شدیدا، عذاب ډیر سخت، فی الدنیا په دنیا کې، والآخرت او په آخرت کې، وما لهم من ناصرین، او نبوي د پاره د دوی هیڅوک مددگار. واما الذین، وغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او کوي عملونه نیک، فیوفیهم، نو پوره به ورکړي هغوی ته اجورهم ثوابونه د هغوی. والله لا يحب الظالمین، او الله رب العالمین نه خوښوي ظالمان.